السلام علیکم مرګرو څنګه ښه ټیک دا زما د دې چینل دویمه ویډیو ده په اسلام آباد کې ډیر شدید او سخت طوفاني باران دی د ټایم 4:36 دی کنه خدا غړې چې نه کنه 10 منټه مخکې درې गाड़ी دا اوي 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 سو طوفان دی سو طوفان دی سو طوفان دی کوانا بالکل اوه بجلی لاړه هغه اصل کې طوفان پکې ډېر سخت دی که نه نو بس زه بار راوتم امې مې اوده وه خو امې ته مې پته وه که نه چې زه دا مربال وځم نه خو به زما نه ټول سم چابیانو خو به یې رانه اغشتې الټه به یې ښه بیزته کولم غلی غلی غونډه کې لاړم زاویار خان ته وې زاویار خان راپاسه جو زاویار خان زما واره دی او زما ډېر ښه ملګری دی او زمونږ دواړو ډېر ښه فرینډشپ دی او زمونږ دواړو یو سلی دا زاویار خان دی تاسو سره ملاقات وکړئ زاویار خان هلو 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 هاي وکړه که نه او دی مې د خوبه راپاسو دی ودو ما ته زاویار خان ته ځئ وي او زه مې شور مه کوم ما ته پرو وایه ظالمه جګر بالکل مونږ خپل فرینډشپ کلم نه ماتو مونږ اکثر جګړې موږ کنه خو بیا هم زمونږ فرینډشپ بالکل یو لکه یس بالکل 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 دا وګورئ د باران ته وګورئ څه زبردست باران دی په اسلام آباد کې سم درز دروز دی خو بس مونږ راوتو نور څه مسله نشته صرف د دې ونو پرېوتېدو خطرې خو زه الله هم دې ساتي نو زاویار خان او بس اوس داسې روان یو په چکر راوتي یو ځان سره مې پیاله پلیټونه سره اغوښتي دي د کویټه والې دغه نه به مونږ اوس چای پراټې الو ځان له زاویار خان خو ځان له کیکونه میکونه الي او زه به ځان له پراټې مراټې ورکوم بس بیا به چېرته کلو ځای کې کینو چې کوم ځای کې د دې بلبورډ راغورځېدو خطرې کمې نو بس بیا به که خیر انشاءالله تعالی ناشته کو ترې پورې به لږه رڼۍ هم خوره شي که نه زاویار خان دلته کې خو سټریټ لایټونو ښه بجلي تللی دا دی خو دا یو سټریټ لایټ خو بل دی چې دا په څه وجه بل دی دا ګوره نور دوکانونه کې خو تک تور تم شو هر څه کې خو بجلي لاړه زه داسې ځو که نه ترای پورې دا چکر وخو چې کویټه هوټل والا کولو دی او کو بند دی نور داسې ایشو نه د دې بلبورډونو ډېره لږه مسله را ده دې نه بنده یېرېږي او د ونو که نه بالکل بالکل واقعي هغه سمارټ نه بېکار و چې څوک چاته کنځل کړي خو بېکاري که نه تیاره ټوله د بجلي نشته هغه یو ګاډي والا یېرېږي په اوبو نه ورلو کېږي سهار چې کله مې مور پاسې کله چې کومه وینا به ماته کوي خو الله دا دوه غوږونه سره پاره ورکړي په یو اوره به بل باسه سهار به امي د هغې به شوري او زما به پې سري خو زه خیر د ما خو به دا خپل موسم انجوی کړي که نه اوس ورځمه کویټه والله چې کویټه نه مونږ چای پراټې راوالو او بیا خو ښکلي کینو او په غره په غروپه باندې چای پراټې وڅښو که نه ماما را تاویږي زه شابه تاوې که نه انډیکیټر یې دې پله ورکړی دی یاره ماما خو یاره خو زه اډر ورکوم که نه زاویار خان په دې باندې د اکسیډنټ خطرې ټولې کورسۍ سړکونو ته راغلي دي او چې څوک ګاډی داسې تیز را رواني که نه نو بس لړ غرق پرک شو دې سړي ته خیال دی به دا ګاډی به د نور دې دوکان ته دننه کړو نو څه ضرورت و چې دلته ودرېدی که نه زاویار څه روړه ګورمې और यो केला रोला बिस्किट और यो चिप्स और यो आइसक्रीम ओके आइसक्रीम खुद सरनी का ना द सर आइसक्रीम केक कर ला रोड़ा دا ور د سپایپونو وغیره دي دا وري هغه چې دینه ګاډي ځان له بچ کم بوار کچ ها پایپ نه دی هغه کپړم نه دا پلاستیک اونته کې کپړه نه هغه دا
په سړکونو څونه سیزونه را پرېوتي دي. اوس چې دی نو اوس به مونږ ځو پارک ته. هلته کې اول ګورو چې څه سچویشن دی، که چېرې څه مزه پکې خو بس کې به نو مونږ به هلته کې ناشته وکړو دواړه فرینډس که نه، او که چېرې مزه پکې نه نو بس بیا به ځو کور ته. دا ګورئ دا د اوبو ته وګوره، اصل کې بجلی هم نشته، خو زاویار خان کور کې خو بجلی هم نشته. تا ته پته شته بجلی لاړه که نه؟ ګورئ دې په لونه را پرېوتی ټیټ ټیټ څه لګېده نیاغه دی ټیټ، لکه اوس دته ښه پته چې بی ګاډی روان دی او باران دی چې دونه د شوق دی ځان له پول جوړ که که نه زاویار خانه. هلکه اوس په دې اوبو کې مونږ ګاډی بوځو په شړه په شړه په څه د خیال دي. دا ګورې څومره ډېرې اوبه دي، دې اوبو ته د خیال دی واه 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 ته وایې چې سم دغه دی که نه سم دریا دی چې را روان دی. وی واه 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 انګه 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 دا ځای کې بیا ګاډی ولګو صحیح دی، خو مخ وله دې پارک طرف ته کو صحیح دی چې موږ ته نظارې هم ښکاري. واه 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 څنګه دی نو چې ښکلی دی نو بس ما سره وخوره که نه مړه خیر دی وخوره که نه دقه به ورپسې وخورې که نه مړه دقه پرېږده اول پراټه وخوره ځان موړ که واه 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 وخوره که نه راځه که نه ځکه خو تا ته هم چې چکن پراټه وخوره دا ډېره ټیسټي ده ډېره مزېداره ده. دا به ځان ته ټیبل کو صحیح دی په ټیبل به ځان ته اوس داسې کېږو ورکه زه دا پیاله دا ځای ږدم که نه نو تا ته به د پیپسي لپاره دا ځای اوزګار شي صحیح دی. دا زما چکن پراټه او آملیټ دی، هغه مې چای ده او بر سم زبردست باران دی او اسمان پړکه پړکه دی او مونږ دواړه ملګري لګیا وو پراټې چیسکو که نه ښکلي دي. دې طرف ته سمه تکه توره توره وریځ ده، خو ما وی چې زه ناشته وکړم نو بیا به یې تاسو ته ښیمه. زاویار خان څه خوند رنګ و زمونږ ناشتې کولو سره رڼۍ خوره شوه خو باران له ولاړ نه دی او د اسمان زړه م ښه ډک دی، دې په ښه تکه توره توره وریځ ده او ما زاویار خان خو ښه دروز ویښ که د ناشتې نه که نه او که نه چپړې ویښ که ظالمه چپړې ویښ که ډېره مزه یي بغیر چپړو دا وګوره ښځه راځه چپړې به دې اچولي ولې ساړه دې وشو څه زه خو دا دې پیاده راووتمه بالکل هغې طرف سم تور وریځ ده او زاویار خان راووته او مونږ ناشتې نه پس ښه چاک چوبل شو ډېره ښکلې چای وه ډېره زبردسته د زاویار خان ساړو شو د ناشتې نه پس دا دی مونږ بار زه راوتې ما ګرځم زاویار خان خو وتښتېده هغه د څادر د ځان نه یې چاپېره که او دا زه ښکلی موسم دی سم زبردست موسم دی پهلوانې نو ته چې اوس یارېدې ته چې اوس تښتېدلې وې نور را ختېدو والو دغه ځای نه اول د نور رڼا وه خو بس لړه ختم شو نور دې په لنه توره وریځ بیا راله او بیا تیاره کړه او زاویار خان ښه په ټشن سره ګرځي ورځه که نه ورځه او دا د چندخانو اواز دی که نه ورته داسې اراده شته او که نه هلکه ته خو ته واقعي د اپاخ هیرو یې ملاو که لاسه وګوره هېڅ هم در باندې کې یارېږه مه څه دي بالکل ما ته ښکاري دا دی وکړه جمپینګ
اوس زه کور ته مړه زو کنه بس کنه زالي خالي هغه ور یزو ورته چې سم راخته دی هغه خیال دی یو هغه شاته دی کنه یو هغه د لوخړه درته ښکاری دا وریاز د کنه دا چې لګی ته شه بالکل دی په لاره کنه سی د کور لار زبردست سم بلاشي مونږ انجوای کړو زاویر خان سم خپل انجوای کړه ډیر خپل باران او ډیر خپل موسم سم زبردست موسم ناشته مونږ بار وکړه او بس اوس د کور په لارې